افغانستان به له نړیوال جام وروسته له چا او کومو لوبډلو سره او په کومه میاشت کې او په کوم هیواد کې سیریز ترسره کوي. سلام او وخت مو پخیر. د ویډیو له شریکېدو وړاندې که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب او په خوا کې ورسره د ګونګري نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوي او تازه معلومات خپروو، نو هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. افغان کرکټ ملي لوبډله له نړیوال جام څخه وروسته درې اړخیزه سیریز لري چې دغه سیریز به په بنګلادیش هیواد کې ترسره شي. په دغه سیریز کې چې کومې لوبډلې لوبیږي عبارت دي له بنګلادیش او زیمبابوې څخه. افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2019 زیږدیز کال د سپټمبر په میاشت کې د افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ د درې اړخیزو سیالیو لپاره بنګلادیش هیواد ته سفر وکړي. د افغان کرکټ مینوالو لپاره یو ښه خبر دا دی چې دغه ټولې لوبې 20 اووري یا T20 دي. لومړۍ لوبه د سپټمبر میاشتې پر 14مه نیټه د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ده. دویمه لوبه چې ده د سپټمبر میاشتې پر 15مه نیټه د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ ده. درېیمه لوبه چې ده د سپټمبر پر 18مه نیټه د افغانستان او بنګلادیش ده. څلورمه لوبه چې ده هغه د سپټمبر میاشت پر 20مه نیټه د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ده. او اخري لوبه چې ده هغه د سپټمبر میاشت پر 23مه نیټه چې فاینل ده چې څوک او څوک به سره وځي. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.